د نون دویم درس ته راځو. نون لیکو، الف لیکو، ز لیکو، ر لیکو. څه جوړیږي؟ ناظر. ناظر چې څارونکي ته وایي. که نون الف زوی میم وي څه جوړیږي؟ ناظم. ناظم یا منتظم یا برابرونکی. شابه ساریا. نون زوی الف میم دې نه څه جوړ شو؟ نظام. خو که نون وي زوی وي او میم وي بیا څه ته وایي؟ نظم. نظم چې سمون ته هم وایي او د شعر یو ډول هم دی. د درس برخه کې هم ناور دی. ناور. ناور د نازو ورور دی. ناور او نازو زده کوونکي دي. زده کوونکي یعنی شاګردان. دوی کور کې هم درس وایي. ناور. ناور د نازو ورور دی. ناور او نازو زده کوونکي دي. دوی کور کې هم درس وایي. دی ټکي نه لري یې. دی کې بیا ټکي شته دي. دی مفرد دی او دی جمع. زده کوونکي جمع دي خو که ټکي ونه لري بیا زده کوونکی یعنی مفرد یا یو. ناور. ناور د نازو ورور دی. ناور او نازو زده کوونکي دي. دوی کور کې هم درس وایي. د تورو تمرین کې بیا هم لیکو. نون واو الف ز. نون واو ګډ لیکل کېږي. الف او ز څنګ ته راځي. نواز ترې جوړیږي. که نون واو الف بی وي نون واو بیا هم ګډ لیکل کېږي. الف او ب څنګ ته راځي. نواب ترې جوړ شو. نون میم ب ر ټول ګډ سره لیکل کېږي. نمبر ترې جوړیږي. نون واو میم ر ه. نون واو ګډ لیکل کېږي. میم ر ګډ ورسره څنګ کې راځي او ه ورسره لیکل کېږي. نمره ترې جوړیږي. ګورئ نواز دا شی. نواب دا شی. نمبر او نمره. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه او له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم در سره زنګوله یا سبسکرایب او د نورو ملګرو سره شریک کړئ. الله مو مل شه.